زه خو صحیح خبره ورته وکړم، هېڅ چا هم دا خبره نه ورته کړې، نه چا ورته ویلي چې وطن ته مه راځه. صرف دا خبره په کانفرنس کې وشوه، ویې ویل چې هغه د مصروفه یو د کورني دغه له نشي راتلی که نه، دکه هلته چې کیمپونه شي هغې ته نشي راتلی که نه. نوره هېڅ داسې خبره نشته چې چا ورته ویلي چې وطن ته مه راځه. دا هېڅ دا دروغ خبره. دا اوس هم ورته یې چې راشه، هر وخت هم ورته یې چې راشه، راشد ته هر وخت هغوی ولیاړ دي او هېڅ خبره نشته. دا خبره شینواری صاحب چې دا ځینې خلک وایي چې هغه نه د وضاحت غوښتنه کړې ده، دا خبره څنګه ده؟ یو چې خبره هم نه ورسره شوې، یو خبره هم ورسره نه شوې، داسې یو افوا غوندې جوړه شوې ده بس. او راشد نه یو قسم داسې خبره هم نه شوې ورته، او نه ورته ویلي چې وطن ته مه راځه. دا نن چې وغواړي دا نن هم راتلی شي. دلته غواړم دا خبره د حاجي صاحب شینواري په مخ کې واضحه کم، کلیر کم، ولس ته ووایم. دوستانو دغه د حاجي شینواری د راشد خان ورور دلته موږ سره په لایف کې ناست دی، او دغه ادعا یا دغه خبره چې ګوندې راشد خان ته وطن ته د راتلو اجازه نشته یا د هغه نه د وضاحت غوښتنه شوې ده، حاجي صاحب شینواری وایي چې داسې هیڅ موضوع هیڅ خبره نشته، او راشد کولی شي چې دغه نن یا سبا هم خپل وطن ته لاړ شي، او هیڅوک هم نه د وضاحت غوښتنه کوي او نه هیڅوک د وطن نه منع کولی شي. شینواری صاحب هم داسې ده؟ خبره هېڅ داسې خبره شوې نه ده که نه. ګوره موضوع صرف د کپتانۍ وه او کپتاني تر وخشتل شوه، بس هغه نوره خبره یو قسم خبره هم نه. او راشد دا موضوع نوره دی اوږدولی که نه، هغه په دې خبره باندې نورې خبرې کړې وای که نه.